بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر محترم ورونو، که د چا د نورو خلکو سره ناجایز تعلقات وي او وایي چې موږ د ناجایزو تعلقاتو نه بچ شو، یا د بل چا د نورو خلکو سره ناجایز تعلقات دي او ته د هغوی جدایي راولې، تعلقات یې ختمې، نو دې دپاره دا نن وظیفه چې کوم درته یم ډېره زیاته زبردسته او ډېره زیاته مفیده وظیفه ده. هر سړي هم کولی شي او هر چاته د دې مکمل اجازه شته دی. که په دې کې لږ شان یو څو خبرې راته کومه، که څه شک شبهې وي چې هغه هم ازاله وشي، ختمې شي. اوس که چېرته کې د یو ښځې خاوند دی او د هغې د خاوند د نورو ښځو سره یا د نورو جنکو سره ناجایز تعلقات دي، د هغو دپاره دې هم دا وظیفه وکړي. یا د چا زوی دی یا د چا لور ده او موږ پوهیږو چې د هغوی د یو بل سره ناجایز تعلقات دي او دومره سخت تعلقات دي چې په هیڅ وخت کې د هغې پرېښودو ته تیار نه وي. لیکن که دا وظیفه هم په دې ترتیب سره وکړي چې دا کم ترتیب درته زه یم، هم په دغه طریقې سره وکړي، نو د هغوی به په یو بل کې سخت نفرت پیدا شي، د یو بل نه سخت نفرت پیدا شي، جداوالی پیدا شي او دغه ناجایز تعلقات به د ټول عمر دپاره د هغې ختم شي. هغه وظیفه څه ده؟ هغه د سورة المائده 100 نمبر آیات دی، آیات نمبر 100 نمبر آیات. دا به روزانه زر ځلوي او په اوبو باندې به دم کی یا د خوراک په یو څیز باندې به دم کی. دغه اوبه او یا د خوراک دغه څیز چې څوک مطلوب وي، چې څوک غواړي چې دغه ناجایز تعلقات دغه ختم شي، په همغه کس باندې به دغه اوس کې انشاءالله ان قریب به د هغوی په خپل منځ کې سخت بغض، سخت کینه، یعنې سخت نفرت پیدا شي او د هغوی چې کم ناجایز تعلقات وي تر د همیشه دپاره به د هغوی ناجایز تعلقات ختم شي. د دې نه علاوه که یو کس وي او هغه په حرامو، غلطو او نارواو کارونو کې اخته شوي او دې ته دا خبره منظوري چې زه د دې ناروا کارونو نه په څه نه څه طریقې باندې منع شم او زه د نیک عمل اساس شم، نو هغه کس د هم روزانه 100 ځله دغه آیات مبارک په اوبو باندې یا د خوراک په یو څیز باندې دم کی او هغه د روزانه خوري یا دس کی، نو الله جل شانه به هغه نیک عمل اساس کی. نو یو ډېره زبردسته وظیفه ده، زبردست عمل دی، هر څوک یې کولی شي او هر یو کس ته د دې مکمل اجازه شته دی.